اتامرون الناس بالبر ایت سو امر کوي د خلکو له پنه کو معنی پری خودری مریان پسکم د خپل ځانونه او انتم تتلون الكتاب حال دا چې تاسو ولې کتاب فلا تعقلون عقل کارنا علی بر منار لیکي نبی دا تاوان دی حدیث کې راځي او دې ناشنا مثال لرا رسول الله فرمایي وی هغه عالم چې خلکو له قران او سنت باندې عمل پینې کوي دې مثال سره لکه شمع بلیږي نور خلک ته پیدا اخلي هغه عمل نه وکړه او د خپل ځان وسوځو اسی سبب جهنم کې ټول نه مخ کې امدا پروت څومره خطرناک خبره ده نور خلکو درنه پیدا وشته کړي ستاسو اقوال او ستاسو اعمال خو ته په عملونه کې صحیح قیامت کې باول د يهودو نصاراو نه مخ کې د جهنم لسی څومره خطرناک خبره ده سفیان ثوری وجه درس نجیک شو جړل به وې مخکې مسله باندې پویو یا پوی نو سمنګم پویو چې دا ملګریم پوی شو کیږي بس اوس ورو ساعت صلی الله علیه صبر کوي تقریبا یو سل درې آیتونه په باب صبر کې راغلي ممدوحه مذمومه صبر په طاعات صبر د معاصیونه او مشکلات باندې بخاری کې حدیث چلوې فائدې په پیدو کې دا چې دا د الله رضوانه او تحفه د انسان لور کړی شوی واستعینوا کومک حاصل کړي بالصبر الله په صبر او مانځ باندې نبی صلی الله علیه وسلم چې کړه مشکلات المنزله توجه او د رحیم مهربان آزاد دروازه چې کړه ټک ټک شاخه مخه خلاصيږي به صبر فائدہ د الله کومک پیرش و ان یقینا دامن شی اکران کار دی الا الخاشین مگر پاغه انسانانو چې عاجز دي لکه الله لا یا زمیر اجر شانت لا هغه انسانان چې مانځي کې عاجزي کوي آسان دی هغه کله کېږي قوت المقتضی الله سره مين اولري ذوف المانع چې کوم شی ستاده او داس وغیرہ قید کړي دا لری کا هغه آیتونه حدیث ګوره چې خشوع بارکی خپل منځ اخره منځ غنا د شي ودرېګه چې د الله مخه ولاړې د مانځه الفاظ صحیح کمانه صحیح کا د سلف صالحینو تاریخ ګوره اذان کې دا سوچ وکړه چې ورځ به د قیامت اذان وشي استنجا کې دا سوچ وکړه ګندګي نه نظام پاک الله تعالی من پاکا ستر عورت کې دا سوچ وکړه الله تعالی ذلیلې کوم الله تعالی ذلیل نه کی ودرې دوه کې دا سوچ وکړه الله سلام خله بودرېګم تکبیر تحریمه کې دا سوچ وکړه الله پس شب می ویل چې الله لوی دی نو الله حقیقت کې لوی اعوذ بالله بیا وای سنان اور صلی الله مانځنه می ګډوډ نه کی ابلیس بسم الله باندې تبرک الحمدلله وای په دې کیفیت چې استاد الله ما به کې شریک قران به ورسره شروع کا سورته سوچ سره ابن قیم علی بن ابي طالب حسن بصری عبد الله بن عباس هغه به سوچ یا جرم نشه مغنی کی او منهاج القاصدین کې لیکلي انتهایی حالات د سجدي درکو اخر کې به الله توصیف په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود او به دعاګانې سالو غواړي الله را قبر د عذاب دجال دې فتنو نم سره به اسکار وکا ستره مخره ودروا تشهود کې راغو ته اوچه تګای لګورا ستره نږدې ودرېګا تقریبا یو څلور دیش اسباب دي د خشوع مانځه دا څوک دي الذين انسانان دي یقین کې انهم ملاقات ربهم دې ملاقات کې در رب سره مجاهد لیکي عبد الله ابن عباس ځون په معنا دي یقین رب قیامت کې د الله سره دیم قول علماء ذکر کړي ځون په معنا د ګمان دی ګمان کوي په دې نه باندې چې موږ د الله مخې ولاړیو الله سره ملاقات دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بندګي وکړه چې الله ویني سلف به ویلي سجده شي نو بس مهربان الله د قدمونو مابین کې ته اوس دا سوچ را ولا چې دلوي الله د قدمونو مابین کې مې د خپل تندې خودلې څومره لذت څومره خوان دا کیفیت به جوړ کو د سجدي خوان ته ګوره
تیر اوچت ممنش سلف بداویل کده الله نشه موږ چا خپل دومره خپل زموږ موږ ګډوډ دي نم سجدي رسول الله فرمایي دعاګانې به زیاتې کوي وانهم يقينا داخل خاص الله ورغرزيدون کریم دې جناب الخطاب دا خو یا تاکید دی یا التمشا مراد دی مقام کشران یا اولاد یعقوب علیہ السلام اذکرات کی نعمت زمان لتی آغا شما کړي علیکم بتاسو یقینا ما غره کړي العالمین پر مخلوق مفسرین ذکر کوي بال کتاب ورشي ویری خو لیکن په کتاب يهود بیری جن استدلال کوي چې ګور تاسو قران ویلي دي چې دا غره دي نو بیا خو موږ غره مخلوق یو موږ به ولې نه مالي درې جواب مفسرین کوي یو جواب دا چې فلان مهدره مراد دې مخلوق نه العالمین نه دا وخت خلق دي موږ باندې بیان دي دیم قول لاره فضیلت جزئی دی دې بده کې غره نور کې خو بیان نه ینو دریم قول لا چې دې مراد باز کرامتونه دي ناشنا شونه چې دونه صادر وو واستقبي اخروی واتقوا یوما دامن عذاب یومن عبارت په حاضر مضاف ویریږي د عذاب د ورځې لا تجزي چې نه بشي د فکولې یو نفس بل نفس شانی څه شي تجزي دې کې معنا د پیرو د ورکړي د پکولو معنا کولو پیدي ور کولو نکره چې بشیاق د نبی کې واقع شي د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اصول فقہ دی مقام کې به تعمیم راوړي ولا يقبل قبول بمنشي من هذا ان الله شفاعه سفارش شفاعت به د قسمري معتزله ټول نه مني صرف شفاعت درجات مني موږ تاسو ټول منو لیکن باز به نه یو دنیوي بل اخروی دنیوي شفاعت به د قسمري یو د نیکي او بل د بدای نیکی بارے کے حدیث کی راضی رسول اللہ فرمائی سفارش کوي الله باجر درکی چار ذکر جوړ کی بدین به ځان ساده چې بد سړی شر د بوجو معرفي کی دوی مخروی دي انبیاء هم سفارش کوي قران به هم کوي روزه به هم کوي ملائک به هم کوي شهدا به هم کوي ابي کسان الله قرآن به هم کوي علما به هم کوي حدیث کی راضی و بقیا ارحم الراحمین یواز رب العالمین په پادشي یو موټه خلک دي جهنم نه من را بار چې لا اله الا الله ویلي دویم شفاعت د نبی صلی الله علیه وسلم خاص د حساب کتاب باره کې مشکات کې وګد حدیث دی انا لها دریم سفارش د نبی صلی الله علیه وسلم د جنت د گیټ د خلاصون باره کې اول کاس بداوري دریم سفارش دې باره کې دی د نبی صلی الله علیه وسلم خاص یو سړي باره کې الله د جهنم د کلونو فیصله کړی الله راکمه کا څلورم سفارش د نبی صلی الله علیه وسلم دی د یو سړي نیکی او بدی به برابر دي جهنم فیصله بشي وی الله له بزاریو کې خیر دی معافی کا بل شفاعت قهری لکه دې مقام کې د الله په وړاندې ته بدمعشي استعمالول زور شفاعت بل وجاهت الله رچاره مغنه متاثر کېدل شفاعت بل محبت د چاره محبت د وجنه قبول بمنشاء الله يمن ومنخص ليش من هذا نعد جرمانا ولا ينصرون بدي سره کومک مکلیشي قانون داري چې وسړي جرم کړي نال خپل وړاندې شورتا چې بری کارونه شي به سفارش بوزي به پیسې وړاندې کې اخر ملګری راولي سپاسندان عمله وکي خپل کسان به را بار کی دي جنو اوس بل نعمت الله ډېر انعامات می درکړي لوی نعمت په نعمتونو کې راځي فرعون نه بچ کړي وایس په وخت کې مفسرین تاریخ کې لیکلي یوسف علیہ السلام چې کله مصر کې آباد شو یعقوب درال علیهم السلام
خسته زمګری خلکو سره نسل زیاتېدو د مصر به یو بادشاہ راغی خپل ملګرو لوي داخله